خبره غداری وي خو ښکاره غدار یم که حق خبره غداری وي خو ښکاره غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم که چېرته سپینه و صفا خبره کړل جرم وي که د مظلوم او یتیم اوښکې پاکول جرم وي که چېرته خپل مظلوم ولس ته حق غوښتل جرم وي که د تورسرو د ناموس حیا ساتل جرم وي نو زه مجرم یم ما بندي کړی ما په دار کړی راشئ د خپل وطن کام په خبره مې سنګسار کړی راشئ زه مې د خپلو شهیدانو پور له چا وغواړم د خړې کمر د شهیدانو پور له چا وغواړم د کوټې ښار د وکیلانو پور له چا وغواړم د آرمي سکول د سټوډنټانو پور له چا وغواړم د باجوړ د حافظانو پور له چا وغواړم زه د کندر وزیرستان تپوس د چا نه وکړم زه د عثمان عارف ارمان تپوس د چا نه وکړم زما په وطن کې په زرهاوو کونډې بورې ګرځي بېلو پټې په ایبل خپې ګرځي سره تورې ګرځي ستر یې ماتی در په در ګرځي مجبورې ګرځي په وچو شونډو پښتنې د جنت هورې ګرځي دا نه په مونږ امریکې نه هندوستان کړي دي را سره هر څه دې دوه مخې پاکستان کړي دي زما په وطن کې په زرهاوو کونډې بورې ګرځي بېلو پټې په ایبل پښې ګرځي سره تورې ګرځي ستر یې ماتی در په در ګرځي مجبورې ګرځي په ایبل پښې بېلو پټې د جنت هورې ګرځي دا نه په مونږ امریکې نه هندوستان کړي دي را سره هر څه دې دوه مخې پاکستان کړي دي بدل ترې اخلم خامخا نن یې په شور اخلم که په شور نه وشوه سبا یې بیا په زور اخلم زه مې د خپلو وینو یو په سله پور اخلم هم یې له سره تور ورسره یې له دربور اخلم او زه غدار یم ښه په جار او برملا غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم که حق خبره غداري وي ششکارا غدار یم آبجا صدیقی په ډالرو باندې چا خرڅه کړه پر انګریزانو چا ناموس او چا حیا خرڅه کړه په لال مسجد افسا ظلمونه چا وکړل ای پاکستانیانو اسرائیل او که انډیا وکړل پردي جنګونه په ډالرو دلته چا راوړل غټ غټ بمونه په ډالرو دلته چا راوړل وزیرستان ته د ازبک او تاجک چا راوستل په چک پوسټونو په چک پوسټ په پاټک چا راوستل پرویز مشرف او احسان الله احسان چرته دي د راونوړ غوندې د وخت فرغونان چرته دي پرویز مشرف او احسان الله احسان چرته دي د راونوړ غوندې د وخت فرغونان چرته دي ابینندن باندې چایونه بسکټ چا وخوړل ور پرې چا کړی و ترې بیرته راکټ چا وخوړل ووایه عزت لره مشرف راهیل باجوا غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم که حق خبره غداري وي ششکاره غدار یم وای موږ ته تکړه له بنګال خپل پتلون راوړه درنه بیل شوی آب کشمیر دې نن پرون راوړه په لرو برو افغانانو سترګې مه وباسه په دې مظلومه انسانانو سترګې مه وباسه خو حوصلې مه بایلئ زما د غورځنګ ملګرو سره روان شئ کلک یوازې څنګ په څنګ ملګرو پاڅئ همدا وخت دی د پرېکړې او د ننګ ملګرو په وطني شمه شئ تاو لکه پتنګ ملګرو انشاءالله بیا به په راټک خپله جنډه درو د خپلواکۍ بیرغ به پاس په مرګله درو دا مې ناره د ګیلمن به خامخا غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم که حق خبره غداري وي ششکاره غدار یم ډېره مننه